برنامه از محصولات تنی. د با خبر خبرونه د مهمو خبرونو راپورونو او مرکو راټولونکي. به نام خدا، مجیب خلوتگر هستم و با آمنه بابک با این گزارشات با اولین برنامه با خبر بعد از عید در خدمت شما عزیزان قرار داریم. دولت وایي په نوې کابینه کې به د مخدره توکو پر ضد یو وزارت جوړ شي. برای رهایی 3 کارمند ملل متحد باید 15 نفر طالب رها گردند. که چیرې د کابل سیلو بیا فعال شي نو 800 تنو ته د کار کولو زمینه برابریږي. وزارت زراعت از طریق کوپراتیوهای زراعتی آموزش‌های فنی را برای دهقان انجام خواهد داد. د کنړ ولایت چارواکي د مرکزی دولت څخه د مرستې غوښتنه کړې. کشور انگلستان برای کاهش کشت خشخاش در افغانستان 7 میلیون دلار کمک می‌کند. او په پای کې د ژمي په موسم کې به حرارتي برېښنا فعال شي. شنونده‌های عزیز، قبل از نشر گزارشات توجه کنین به مشروع اهم اخبار از سمیع سهیم. عواقب بد 3 کارمند ملل متحد به دوش دولت کابل خواهد بود. آژانس اسلامی افغان در پاکستان این مطلب را از قول یکی از رهبران گروه جیش المسلمین به نشر رسانیده است. این آژانس از قول این منبع افزوده است که دولت افغانستان توجه به حال 3 کارمند ملل متحد که در بند جیش المسلمین قرار دارد نمی کند، لذا آنها به جز از کشتن این 3 نفر راه دیگری ندارند. در چند حادثه ترافیکی در ولایت کندهار 3 نفر کشته و 42 نفر دیگر زخمی گردیدند. این مطلب را رئیس صحت عامه قندهار دکتر عبدالسمیر رؤوفی گفته است که زخمی ها فعلا در میرویس رختون ولایت کندهار تحت تداوی قرار دارند. با این حال مدیر ترافیک قندهار ذوالفقار علت حادثات ترافیکی در ایام عید را سرعت زیاد و درایوران خردسن دانسته است. ایالات متحده آمریکا قرارداد انتقال وسایل نظامی را از طریق روسیه به افغانستان با حکومت روسیه به امضا رسانید. بعد از امضای این قرارداد اکنون طرفین مشغول این هستند که اگر در جریان انتقال وسایل مذکور کدام حادثه رخ دهد، عواقب آن به دوش کی خواهد بود. قابل تذکر است که کشورهای آلمان و فرانسه نیز قراردادهای مشابه را با کشور روسیه قبلا داشتند. و حکومت فرانسه از ارائه معلومات طبی در مورد دلیل مرگ یاسر عرفات انکار نمود. قبلا صدر اعظم حکومت خودگردان فلسطین احمد قری خواستار اعلان راپور معاینات طبی یاسر عرفات را نموده بود، اما وزیر خارجه فرانسه میشل بارنیه گفته که راپور معاینات یاسر عرفات صرف به فامیل او تسلیم داده خواهد شد که بعد از آن مربوط به فامیلش می شود که آن را اعلان می کند یا خیر. د بخبر د خبرونه محترم او اوریدونکو، یو ځل بیا مجیب خلوتگر او آمنه بابک تاسو خپل نیکی هیله وړاندې کوو. په دې هیله چې تر پای پورې تاسو سره اوسو، دغه مطلب سره تاسو کوربه یو. بله شنونده‌های عزیز، امیدوار هستیم که روزای عید به خیر و به خوبی سپری کرده باشین. همچنان رمضانه. شروع میکنیم به برنامه با خبر و آمنه میگه که دولت در مورد وزارت جدید با نام مبارزه علیه مواد مخدر چی گفتنی داره؟ اوکی مجیب جان، دولت ویلی دی چې په نوې کابینه کې به یو وزارت ولرو او د هغې وزارت کار بدوي چې د مخدره توکو پر ضد مبارزه وکړي. آمنه جان، خدا کنه که قسم نشه. ببینین یک وقت یک ارگانی یک اداره به نام مبارزه علیه مواد مخدر نبود. باز یک ارگان برآمد کشت مواد مخدر هم زیاد شد. بازی با معینیت وزارت داخله تبدیل شد. از طرف جامعه جهانی اعلان شد که 95% مواد مخدر اروپا را افغانستان تولید میکنه. حالا خدا کنه که وزارت اگه شه او 100% نشه. ښه مجیب جان، په دې هیله چې داسې ونه شي، دا راته وایي چې دا خبر د کومه ځای اورېدلې ده او که بله این گپ خو سرش شما گفتین و ای که ما در کجا شنیده بودم، جاوید لودین در یک کنفرانس خبری گپ گفت و از زرغونه روشان همکار ما هم در می کنفرانس رفتم. په نظر کې د څو پراتلونکي حکومت کې د مخدرات توکو پر ضد د مبارزې په خاطر یو وزارت جوړ سي. دا مطلب د دولت وایان جاوید لودین د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د مطبوعاتو په بین‌المللي مرکز کې خبريالانو ته وکړه.
در حکومت آینده شاید یک وزارت به نام وزارت مبارزه ضد مواد مخدر ایجاد شود. هنوز البته این نهایی نیست. متخصصین و کارشناسان در این زمینه هنوز هم بحث میکنن، سر از این کار میکنن. از جامعه بین المللی که در این زمینه همکاری میکنه با ما، از اونا هم مشوره میخواهیم که راه بهتر مبارزه ضد مواد مخدر چی است. و قسم گفتم تعهد بسیار جدی وجود داره پیش شخص مقام ریاست دولت و همچنان دولت در مجموع. همدارنګه جاوید لودین په راتلونکي حکومت کې د مخالف جنا درلودل رد نکړه او د منتقد جنا درلودل د دیموکراسي پایه او اساس وباله. و با وجود آمدن پارلمان من مطمئن هستم که ما شاهد شکلگیری یک جنای مخالف که به شکل اصولی در پیشبرد سیاست‌های دموکراتیک فعالیت خواهد کرد، نه ای که برداشتی را که معمولا در جامعه غیر دموکراتیک از مخالفت وجود داره او است که هر کسی که مخالف است بنابراین فعالیتش تمامش متوجه است که چطور جنایی که بر سر اقتدار سیر از قدرت براندازن. بیشتر متوجه است میباشن که چطور چه در حکومت باشن چه خارج از حکومت در جنای مخالف باشن چطور به خاطر منافع ملی کار بکنن. همدارنګه په دې خبري غونډه کې د دولت وایان جاوید لودین د لومړي انتخاباتو د بریالي ترسره کېدو وروسته د ګاونډي هیوادو سره په اړیکو کې د ښه والي د راوستلو په اړه وویل. د اختر په لومړۍ ورځ د ایران ولسمشر سید محمد خاتمي د یو ټلیفوني تماس په ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ته د ایران د کتنې بلنه ورکړه او په مقابل کې حامد کرزي هم سید محمد خاتمي ته بلنه ورکړه څو د افغانستان نه کتنه وکړي. همدارنګه د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف هم د اختر په ورځ کې کرزي ته ټلیفون کړی و او خپل نیکی هیلې د اختر د رسیدو په مناسبت و ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان ټولو خلکو ته وړاندې کړې. خو گپای جاوید لودین در گزارش زرغون روشن خو شنیدیم و حالا میگن که هم 3 کارمند ملل متحد که یک 20 روز پیش اختطاف شده بود در موردم گپای نوی آمده. اوکی مجیب جان دا درې تنه د ملګرو ملتو کارکونکي چې تختول شوي دي البته د ناپېژندل شوو خلکو په وسیله او دوی داسې غوښتنه لري چې باید 15 نفر طالب خوشی شي او پس لغې دا درې تنه دوی خوشی کوي. قبلا خطور میگفتن که تمام زندانیان گوانتاناموی که چی افغان باشن و چی غیر افغان در قید امریکایی ها که هستن او باید اعلا شوه. زندانیای افغان در زندانهای امریکایی در افغانستان که هست اونا اعلا شوه. انگلیس ها و امریکایی ها افغانستان ترک بگوین. حالا چی شده؟ 15 نفر گفتی؟ اوس بله دوی صرف د 15 تنو غوښتونکي دي چې باید آزاد شي. و اصل گپ چی است؟ او دا بر موږ ته مسعوده حبیب وایي. برای رهایی 3 تن کارمند ملل متحد فقط باید 15 نفر طالب که در این اواخر در جنوب افغانستان دستگیر شده اند رها گردند. این مطلب را آژانس خبری رویترز به نقل از یکی از سخنگویان جنبش جیش المسلمین به نشر رسانده است. بنابر این گزارش این جنبش که تا حال رهایی تمام زندانیان گوانتانامو و همچنان تمام زندانیان افغان در نزد امریکایی ها را با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خواستار بودند. حالا فقط در عوض رهایی 3 کارمند ملل متحد آزاد شدن 15 نفر از اعضای طالبان را که اخیراً در جنوب افغانستان دستگیر شده اند درخواست کرده است. با این حال گفته می شود که دولت افغانستان در مذاکره با جیش المسلمین پول نیز وعده کرده است که در عوض رهایی این 3 کارمند بپردازد. آیا پرداخت پول واقعیت دارد و یا خیر؟ دولت نیز به صورت مشخص از پرداخت پول انکار نمی کند. جاوید لودین سخنگوی ریاست دولت دا کوششونه جریان لري اوسم زه متاسفانه له ټوسه هم نسم کولای چون ماهیت د پروسې د ایجاب کې سلسله دینه زیاتر مشخص تفصیلات مونږ نشو کولای تاسو ته درکو اگر چې زرم غواړي طبعا مگر مالک څنګه سویل تقاضا د پروسې هم داده سي مونږ فقط هم دومره تاسو ته وایو سیز مونږ ټول کوششونه جریان لري په دې کې او البته امیدوار هم یاستو ان شاء الله وکولای سو د هدف لاس تراسي لدین زیات متاسفانه زه نشم کولای سو تاسو ته ارائه کوم. قابل تذکر است که یک تبع کشور کوسوو نیز به افغانستان آمده است تا به گفته خودش با معامله پولی این 3 کارمند ملل متحد را آزاد سازد. باید گفت که 3 کارمند ملل متحد که اتباع کشورهای کوسوو، فیلیپین و ایرلند حدود 20 روز قبل در شهر کابل حوالی ساعت 12 ظهر اختطاف شدند.
مثل که دولت هم کدام گپ داشت، به خاطر که هیچ نگفت که ما مذاکره نکردیم یا ما پیسه نمیدیم، فقط گفتن که ما معلومات زیاد داده نمیتونیم. اوکی، اوس که د کابل سیلو فعال شینو تقریبا زموږ ډیر هیوادوال به وکولای شي چې د کار زمینه ورته مساعده شي او په دې فابریکه کې کار وکړي. حدود 1800 نفر شامل کار میشن. همونطور که شما گفتین اگر سیلوی مرکزی فعال شوه و قسمی که شنیده میشه قسمت های از این سیلو را به اجاره دادن، یعنی برای مردم و شرکت های خصوصی دادن که در اونا دمی قسمت های شرکت های خصوصی کار بکنه. او زموږ همکار داود شامل هم سیلو ته تللی و او د سیلو څخه یې موږ ته معلومات راټول کړي دي چې د محترمو اوریدونکو سره به یې په ګډه واورو. د کابل سیلو که بیا فعال شي نو 1800 تنو کارکوونکو ته به د کار زمینه برابر شي. دا خبره د سیلو فني مرستیال انجینر غلام فاروق نبیزاده وکړه او زیاته یې کړه د کوکنارو د کښت د مخنیولو په خاطر هم کېدای شي چې له دهقانانو څخه په لوړ قیمت غنم واخلي، خو د بیا رغولو په خاطر د اټکل له مخې 10 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده ویل کېږي چې سیلو په اجاره ورکړل شوې ده. په دې اړه د مرکزی سیلو مرستیال وویل به خاطری که ما نداشتیم سرمایه که به خاطر گرداندگی فابریکه نانپذیر نمبر 2 ما خواستیم میده از طریق اجاره به سکتور خصوصی واگذار کنیم که در این راستا در 2 سال یک شرکت خصوصی بخش فابریکه نانپذیر نمبر 2 ما را شکل اجاره میگیره. ما بخش های دیگه ازی که آسیابش است در اوایل ما یک تعداد گندمای سکتور خصوصی را آرد میکردیم. خوشبختانه سال گذشته ما تونستیم که آرد مورد ضرورت وزارت دفاع ملی را تامین کنیم. د غلام فاروق په وینا د سیلو یو بخش د میاشتې په 1 لکه افغانۍ اجاره ده. 450 تنه دلته په کار مشغول دي او موږ له دوی نه وپوښتل چې د سیلو د بیا رغونې په هکله دولت یا خارجي مؤسسو څه مرسته کړې ده که نه. غلام فاروق وویل چندین مرتبه است ما طرح ما را به این شکل کال خدمتان به عرض میرسانم که ما 2 بخش ما فعلا فعالیت تولیدی داره، 2 بخش ما غیر فعال است. یعنی یک فابریکه نانپذیر برای احیای مجدد داریم و یک آسیاب برای احیای مجدد داریم که در این زمینه محصولات بین‌المللی که در افغانستان فعالیت میکنه کشورهایی که کشورهای دوست من کمپانی‌های مختلف چه در سطح دولتی چه در سطح شخصی ما طرح خود برشان دادیم تا هنوز دیگه تحقق نیافته. دا په داسې حال کې ده چې د مرکزی سیلو د مرستیال په وینا د 1901 کال څخه مخکې سیلو د دفاع، کورنیو چارو، د امنیت لوی ریاست او د کابل د ښار ټولو روغتونونو ته ډوډۍ رسوله او دا سیلو 15 بخشونه لري، 2 ژرندې، 2 د ډوډۍ پخولو فابریکې او یو هم ذخیره لري. خو امنه جان مسئولین سیلو هم میگن که ما خو هرچی که تقاضا کردیم از دولت و از مؤسسات خارجی هیچ کس صدای ما را نشنید به خاطر فعال کردن سیلو و به او خاطر ما قسمت های سیلو را بر مردم به اجاره دادیم. اوس د کرنې او مالدارۍ وزارت غواړي چې د کوپراتیفو له طریقه ځنې فني درسونه دهقانانو ته یا بزګرانو ته ورکړي. اصلا گپ از این قرار است امنه جان که وزارت زراعت تصمیم داره اول کارمندای کوپراتیفای خود آموزش فنی بده که اینا چطور بتانن از گندم حاصل زیاد بگیرن. باز امی کارمندای فنی برای دیگه دهقانا امی آموزش در کورس های 10 روزه انجام بده. اوکی، البته په 10 ورځو کې به تقریبا 60 نفر ته البته په لومړی مرحله کې درس ورکول کیږي او پس لغه به په نورو ولایتو کې هم دا پروسه جریان ولري. بله، از گپای زیاد که تیر شویم صابر فهیم در زمینه چیزی به گفتن داره. وزارت زراعت و مالداری تصمیم دارد با آموزش فنی زراعتی برای دهقانان در کشت خشخاش کاهش به عمل آورد. این مطلب را معین وزارت زراعت و مالداری انجینیر محمد شریف اظهار داشت. زارعین ما، مالداران ما روز به روز با توجه به کشت خشخاش میکنه. فلهذا ضرورت است که ما یک کوپراتیفای زراعتی را ایجاد بکنیم و از طریق زنا برای زنا آموزش جدید و کمک‌های فنی برسانیم. ما در این اواخر 8 مرکز ولایت که تقریبا از 30 ولایت شامل بودن ما یک تعداد آموزش‌های فنی و علمی را برای اعضای کوپراتیفا دادیم و از طریق ریاست عمومی کوپراتیفا و همچنین کورس‌های تربیوی که در مورد مارکتینگ یا بازاریابی، قرض و کردیت، تعلیم و تربیت، محاسبه و دفترداری برای کوپراتیفای زراعتی ما به خصوص برای هیئت مدیری کوپراتیفای زراعتی باید آموزش بدیم که تا اونا بتونه که هر چیز زودتر کوپراتیفا را سر پای ایستاد کنه. با گفته انجینیر شریف این کورس ها ابتدا برای کارمندان کوپراتیفای زراعتی این وزارت از طرف کشور فرانسه در تمام ولایات
شرایط ایجاد می شود که در مرحله نخست برای 10 روز در نظر گرفته شده است. معین وزارت زراعت در مجموع این کورس ها را برای دهقان کشور سودمند خواند. کوپراتیف‌های زراعتی کوپراتیف‌هایی است که یک تعداد دهقان و زمینداران با هم یک جای یک اتحادیه را تشکیل میده که اونها حق العضویت‌ها و حق الشمول‌ها خود در بانک انکشاف زراعتی تسلیم میکنند از طریق ریاست عمومی کوپراتیف‌های وزارت زراعت و مالداری و اینها مفاد و نقصشان کامل به هم شریک هستند. دهقانی که در حالت ورشکست باشه او را دوباره تقویت کردن است. به می خاطر است که کوپراتیف‌های زراعتی باید در تولید فی جریب زمین بالا ببره و تولید فی درخت بالا ببره یا تولید فی راس حیوان بالا ببره. به این خاطر وزارت زراعت وظیفه داره که باید به شیوه‌ها و طرق‌های گوناگون چطور میتونه که دهقان ما را تقویت و پشتیبانی بکنه و تا حاصلات بیشتر به دست بیاره. قابل تذکر است اکثریت دهقانان در کشور میگوید که به دلیل کمبود حاصلات گندم و جواری دست به کشت کوکنار میزنند. مجیب جان دا خو ډیره ښه خبر ده چې زموږ بزګران وکولی شي له دې کوپراتیفو څخه ګټه واخلي او خپلې ستونزې پکې حل کړي. بله از همین آموزش البته. اوکې او اوس د کونړ په ولایت کې د کونړ د ولایت چارواکو د دولت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د چی مورد؟ هغوی داسې غوښتنه کړې ده چې له دې ولایت څخه بهر ته لرګي قاچاقیږي او دوی نشي کولی چې د دې مخه ونیسي. نو په همدې هکله د دولت نه د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی ته زیات پلیس ولیږي. ما خو یک چیز هیچ نفهمیدم امنه. وقتی که میگیم مسئولین ولایت کنر خونمو دولت کنر اونمون جهاز دیگه. یعنی دوی د مرکزی دولت نه دا غوښتنه کړې ده. نه که از دولت مرکزی مثلا از وزارت داخله و از اینا تعداد بیشتر افراد پلیس خواستن. خب و دیگه چی گپاس؟ او نور به موږ ته ایوب فرحت د ننګرهار له ولایت څخه معلومات راکړي. د ختیځ د کونړ ولایت والی سید فضل اکبر آغا یو وار بیا په کونړ ولایت کې هغه چارواکي چې د کونړ د ځنګلونو د وهلو او قاچاق کولو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي وو په وهلو او قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړل او له مرکزي حکومت یې په دویم ځل د داسې کسانو له دندې د لرې کولو غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د دغې ملي شتمنۍ د خوندي ساتلو لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. سید فضل اکبر هغه په خپلو خبرو کې وویل چې له مرکزي حکومت یې دا هم غوښتي چې له مرکزه دې د ملي اردو او ملي پولیسو ځانګړي کتاب راولېږي چې د کونړ ولایت پورې تړلي نه وي ترڅو د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړی شي ځکه دا د ولایت له توانه وتلې ستونزه ده. همداراز په کونړ کې له میشتو ائتلافي ځواکونو هم د یو لیک په ترڅ کې غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي او هغه لرګي چې بغیر له اسنادو بهر ته لیږل کېږي ضبط کړي. د کونړ والي سید فضل اکبر آغا په دې هکله زیاته کړه. لدې ګواښنې څو ورځې وړاندې هم د په کابل کې د یو سیمینار پر وخت له دې موضوع لوړپوړي چارواکي خبر کړي وو او همدارنګه له کوچني اختر څو ورځې وړاندې د کونړ ولایت قومي مشرانو هم له مرکزي حکومته د کونړ د ځنګلونو او د لرګیو قاچاق ګاونډي هېواد ته د بندېدو او د ځینو نظامي اشخاصو له دندو د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه. د یادولو وړ ده چې د کونړ د اسمار ولسوالۍ د بینشۍ له لارې هره میاشت نږدې 9,500 په لرګیو بار لارۍ د 1,10,000 افغانیو په شخصي محصول ګاونډي هېواد پاکستان ته وړل کېږي. ایوب فرحت، سلام وطنداره، ننګرهار. شنونده‌های عزیز، شما به برنامه با خبر گوش میتین و آمنه جان کشور انگلستان میگه که به خاطر که کشت خشخاش در افغانستان کم بسازم 7 میلیون دلار کمک میکنم به افغانستان. البته دا 2 میلیون دلار به په 2 کالو کې مصرف شي. بله در 2 سال مصرف میشه و قسم مصرف میشه در محلاتی که دهقانا خشخاش کاشته بودن یا کوکنار کاشته بودن و کوکنارشان تخریب شده، از مزارعش تخریب شده، از بین برده شده. حالا کمک پولی میشه به او دهقانا و در پالوش یک کشت که به جای کوکنار چی باید بکارنم برشان تخمش داده میشه. مجیب جان ټول معلومات تا ورکه او زلمه احدی هم سوایل ته لري. خو این حال زلمه احدی و دیگه گپا. کشور انگلستان برای از بین بردن مزارع خاشخاش و کشت جاگزین آن در یک برنامه 2 ساله 7 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌نماید. با گفته مسئولین WFP یا سازمان غذایی جهان میگویند برنامه کشور انگلستان در مناطق تطبیق خواهد شد که کشتزارهای کوکنار در آنها نابود و دهقان این مناطق با مشکلات مالی روبرو هستند. این در حالی است که بخش مبارزه علیه مواد مخدر
مخدر کشور امریکا اعلام نموده است که در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان از یک نوع مواد زهری که از طریق فضا بر مزارع کوکنار پاشیده میشد استفاده می‌نماید. با این حال استفاده از این نوع ادویه مخالفت را نیز از طرف بعضی سازمان‌های محیط زیست در پی داشته است. عبدالرحمن اوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست در یک گفتگوی تلفنی در زمینه با خبر گفت در صورتی که نوپاشی بالای زمین‌ها در قسمت از بین بردن کشت کوکنار صورت بگیره، این از لحاظ محیط زیست ضررات را برای محیط و برای زمینه‌های مزرعه میرسانند و راه حل ایده که باید نوپاشی بالای این زمین‌ها صورت بگیرد، هم محیط آلوده میشه و هم زمین‌هایی که در آینده باید از استفاده شود متضرر میگردند. ما قبلا هم به این رابطه پیشنهادی داشتیم که باید راه‌های دیگری جستجو شود و این فکر میکنم که راه حل نخواهد باشه. این در حال است که این نوپاشی‌ها در کشور کلمبیا در مبارزه علیه کوکائین موفقیت‌هایی در پی داشته، اما این شیوه باعث ایجاد مشکلات صحی و محصولات قانونی شده است. مجیب جان، د مخدره مواد و د توکو د مبارزې په خاطر خو وزارت هم جوړیږي او د انګلستان هیواد هم د مرستو ژمنه کړې ده. او اوس به راشو بیرته کابل ته او دلته به یو ښه زیری خپلو هیوادوالو ته ورکړو، نه تنها که برای هموطنهای کابلی ما بلکه برای تمام هموطنهای ما در مورد برق. اوکی، د برېښنا او اوبو وزارت داسې ویلي دي چې د ژمي په موسم کې به زموږ هیوادوال د حرارتي برېښنا نه ګټه واخلي، یعنی موږ کولی شو چې هغوی ته حرارتي برېښنا برابر کړو. مثل که کدام مؤسسه خارجی برای وزارت آب و برق تیل کمک کرده یا تیل کمک میکنه و از این تیل در فابریکات حرارتی تولید برق استفاده میکنه. او همدارنګه په ولایاتو کې هم از موږ هیوادوال کولی شي چې د نوري برېښنا نه استفاده وکړي، یعنی هغه برېښنا چې د مد وړانګو څخه تولیدیږي. بله، و سمیع احمدی در این مورد جزئیات بیشتر هم میگه که دقیقاً چه رقم از این انرژی برق استفاده شد. وزارت آب و برق در جریان زمستان نیز برق را در شهر کابل به صورت نسبتاً نرمال توزیع خواهد کرد. این مطلب را دیپلم انجینیر محمد امین منصف مشاور وزارت آب و برق بیان داشت. به نام USAID مؤسسه کشور آمریکا با وزارت ما از ناحیه تیل دیزل جهت فعالیت در موسم زمستان با ما کمک کردند و جهت حل مشکلات نسبتی همشهریان محترم کابل امی 45 میگاوات برق که دستگاه حرارتی ما تولید میکنه بهترین کمک است جهت حل مشکلات نسبتی همشهریان محترم کابل. از مشاور وزارت آب و برق پرسیدیم که آیا برای ولایات نیز کدام سیستم توزیع برق روی دست است یا خیر و چنین میگوید. ما به نام New and Renewable Sources of Energy یعنی انرژی جدید و قابل تجدید یک دیپارتمنت داریم، یک دستگاه را با طور نمونه که چند روز قبل افتتاح کردن او شکل نمونه بود. ما امیدوار هستیم که اینطور سمپاره های مولد انرژی برق را با استفاده از انرژی یافته و باد و بایگاز و بایماس ترتیب بدیم در تمام قریاجات و در اطراف ولایات و در هر جای از امی دستگاه ها مولد انرژی برق مردم کشور ما در اطرافها استفاده شد. این در حال است که به گفته مشاور وزارت آب و برق کار انتقال لین 150 مگاوات برق از کشور ازبکستان به کابل در جریان است که در آینده نزدیک به پایه اکمال خواهد رسید. خب آمنه جان، راجع به انرژی برق و در مجموع راجع به انرژی خو شنیدیم. اوکی. با امید از این که با انرژی بیشتر بعد از رمضان برنامه ما را شروع کنیم، این برنامه را ختم میکنیم. او د محترم اوریدونکو سره به خدای پامانی وکړو. شنونده‌های عزیز، تا برنامه دیگه و خبرهای دیگه، آمنه بابک و من مجیب خلوتگر شما را به ایزد منان مسپاریم. او د یادمو ونوزی چې د با خبر د خبرونه سره د تل پشان با خبر باشید.